د لاندې ویښته د نامه د لاندې دا کم از کم هر هفته یا لس ورځې پس غشتل پکار دي. آخري حد چې د ګناه نه پې سړی بچ کېږي 40 ورځې دي. که 40 ورځو کې صفايي ونه کړه نو بیا دی مجرم دی، ګناهګار دی، او 40 ورځو پورې رستوالی گنجایش لري. سړی د ښځې سره خلع کوي، یعنی ښځه ترې مطالبه وکړي چې زه به هر څه درکړم ما پرېږده، نو ته ترې اخیستی شي، خو ښه دا ده چې څومره مهر دې ورکړي هغه واله. کنې زیاتي حق هم شته ستا چې زیات دې غواړې چې هغه وایي ما پرېږده، خو ظلم ښه نه دی. چاوی زما د سالانډې بیماری د دمې، نو قرآن او حدیث په رڼا کې راته څه وښایه. قرآن او حدیث خو د طب کتاب نه دی، نه د ډاکټر. خدای ته سوال کوه، خدای پاک د عامو مشکلاتو د حل دپاره د اصولو په شکل وایي واستعینوا بالصبر والصلاة. د خدای نه د هر مشکل په حل کې امداد غواړئ په 2 طریقو، صبر کوئ او منځ کوئ. منځ وکړه 2 رکعته منځ وکړه نفلي، او خدای ته سوال وکړه چې خدای دا مشکل مې حل کړي. نور د ډاکټرۍ نسخې په قرآن شریف کې نشته. خدای پاک دې توفیق کړي. وی زنانه اکثر فضول خرچه وي، نو شریعت څه وایي؟ زما ښځې سره 4-5 روپۍ دي، نو زه یې ترې اخیستی شم، که د هغې خپلې روپۍ نو اخیستی خو ته نه شي، او خپلې ټولې پیسې ښځې له مه ورکوه. مه ورته د ټولو ښځو پیسو ال وایه. ډېر فقها د دې آیات په تفسیر کې وایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. بې وقوفو ته وایي خپل مال مه ورکوئ. نو بې وقوفو نه وایي مراد ښځې دي، ښځه خامخل شی دی، نو خپل مال اختیار هغې له مه ورکوه، او چې هغې خپل مال یې هغه ته ته په زور نه شي اخیستی. ښځو کې خدای داسې پیدا کړي دی چې جوړ برابر شي. که ښځه د سړي په شان وي بیا جوړ نه راته، نو د ښځې هر شی کمزوری دی، حتی کې چې دماغ یې 50 ګرامه کمزوری دی، بدنی طاقت هم کمزوری دی، صرف د خبرو کولو ډېر طاقت دی پکې، خبرې ډېرې کوي او جذباتي شي. عمل نامه روزانه ځي که هفته کې ځي، د خدای عجیبه نظام دی. روزانه هم ځي، هفته کې هم ځي، میاشت کې هم ځي، کال کې هم ځي، او مختلف دفترونه یې. سهار هم ځي ملایکي وړي، او مازدیګر کې هم ځي ملایکي وړي، او د ګل پر اعظم پیش کېږي، او داسې په میاشتو پس شو قدر کې. نو د خدای دفترونه دي مختلف په دې اسمانونو کې، څه ملایکي یو لیکي، څه بل لیکي، څه بل لیکي، او ټول ریکارډ محفوظ دی. د قیامت پخوا که دا شیان ناشنا خلکو ګڼل که نه، 1400 کاله مخکې زمونږ قرآن او حدیث کې دي. ووجدوا ما عملوا حاضرا، چې څه عمل یې کړي حاضر به یې ویني. دوی به وایي څنګه به عمل حاضر ویني؟ اوس والا خدای ټلویزیون نه، ټلویزیون کې یو شی بند شوي، نو چې کله یې ګورې هغه شه سړي واده کړي ناوې سره ناست دي تصویر، نو که بوډا شي به هغه تصویر به یې ویني، هلکه هغه ناوې هغه تصویر چې دی راته وښه. دغه شان د قیامت پر ورځ که سړی وایي ما غلا نه ده کړې، ما نسوار نه دی اچولی، خدای به فورا نقشه حاضر کړي. دا څوک دی؟ دا ملا بادر دا د ګنو ته چې ناست دی پردي ګنیري. نو هغه څیزونه چې قرآن او حدیث کې 1400 کاله مخکې وو، هغه خدای د اسباب او د آلاتو په درجه کې انسان ته اوس وښودل. خبرې به محفوظ وي. دوی به وایي خبرې به څنګه وي؟ ژبه چې نه نو
لاسونه خپې به ګوی کوي، ځمکه به ګوی کوي. خدای به خولې ته وایي چپ شه، لاسونه خپې به ده کوي. بیا چې پابندي ترې لاړ شي دا خوله به دې لاسونه خپو ته وایي وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. دې لاسونه خپو ته وایي کم بختانو تاسو را باندې ګوی وکړه دم غر کړو. وی مونږ لا خدای طاقت راکړه چې کم طاقت هر چا له ورکړه. د خدای دې قدرتونو ته ګوره، د مارغانو ژبو ته، د خبرو ته. د هر مارغ جدا ژبه ده، هر مارغ په خپله ژبه کې خبرې کوي. د حیواناتو جدا ژبې دي. د انسانانو دی وخت کې 3746 ژبې دي. سړی حیران شي. جاوید زما زمیندار اپیم کرلی و خشخاش، نو نیمه مزدوری مال را نیمه په خپله واخیسته. نو د هغې پیسو استعمال څنګه دی روا دی؟ اپیم خو څوک نه کري، خشخاش کري، ډوډه کري. اپیم خو ته خلک جوړوي. اپیم په دارو کې استعمالیږي، په ډاکټري دارو کې، په یوناني دارو کې. اسراف څه ته وایي؟ اسراف د حد نه زیات تجاوز ته وایي. ډوډۍ موړ بیا خامخا زیاتي خوري، لکه د قنداریانو. قنداریان وایي علي سړی موړ شي چې خولې ته لاړ شي او پټکي ته پروسي او ملا ورته وتړي. لا چې څومره په اعتدال دی باندې سړی پیږي. نو یو د حد نه زیات تجاوز کول چې حرام مو کیا خو بند دی، او که حلال کې اسراف کوي هم شریعت نه خوښوي. یو ډاکټر چې د مسلمان عالم نه تپوس کو چې قرآن شریف کې اصول د صحت شته؟ وی خدای پاک وایي وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، خوراک او څښاک کوئ او اسراف مه کوئ. د دې نه اعلی اصول د صحت نشته. دا ډېر خوراک، ډېر څښاک او مختلف سیزونه ورپسې وبس کړل او دې خوا بیا بیماری پیدا کوي. نو تا خو اسراف کړی دی.